د سوات سرخار منګوره کې د جمعې په ورځ د دکاندارانو چوټي وي او د ډیر وخت نه د بازارونو کې د بند دکانونو مخې ته جمعه بازار لګي چې خلک پکې د بهر هیوادونو نه راغلی سامان چې ځایي خلک ورته کباړ وایي په ارزانه بیه اخلي. دغه جمعه بازار کې سامان خرڅونکی محمد سلیم ماما د دې بازار په هکله وایي دا جمعه بازار د تقریبا د بټو د وخت نه لګي، دا د کوریا نه جاپان نه دې ملکونو موږ دلته کې راغواړو، دلته کې بیا صفا سوتره کو پاکي کو. جمعه بازار د خلک ډېر راځي، موږ د شي دلته کې ارزان میلوي، خو البته مهنګايي ډېره زیاته ده، نو د بازار خوندونه ورسره شوي دي، خو موږ لګیو هغه شی دلته کې چلو. د جمعه بازار کې به اول جامې او پایزار خرڅېدو، خو اوس پکې د بهر هیوادونو نه راغلی استعمال شوي لوښي لرګي هم خرڅېږي او اکثر خلک دغه لوښو اخیستو له دغې بازار ته ځي. بازار ته راغلی خلک وایي چې دا لوښي ارزان وي او ښه کمپیانو جوړ کړي وي. دا زړو لوښو یو خرڅونکی محمد عثمان ډیوه ته وایي دا غسل کې موږ خو د کراچۍ نه راوړو، لاهور کراچۍ نه، او دا راځي د لندن، جرمني، فرانس، امریکا او جاپاني لوښي به کې وي. ګاګ ښه ماشاءالله ښه ډېر دی، ښه ډېر ښه خلک راځي او ډېر خلک ډېر زیات خوښوي. د بازار کې جرسیانې، جیکټې، پایزار، پردې، جامې او نور څیزونه هم میلاویږي. دا زړو سامان خرڅونکي وایي چې دا سامان په نګونو کې د بهر هیوادونو نه په سمندري جهازونو کې راځي او دوی بیا په کراچۍ کې اخلي. یو خرڅونکی رحمدل وایي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ په کمزور کېدو سره د کباړ دا سامان هم ګران شوی دی. مخکې به ارزاني وه، مالونه به ارزان میلاوېده، دلته به موږ هم ارزان خرڅول. اوس دا ټیکسونه لګېدلي، کرایانې بړاو شوې، پټرول ګران شوي دي، د هغې په وجه باندې مالونو باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی. نو په دې وجه باندې اوس ته هغه حسابه لکه کم دکانداري، کم سیل به چې زمونږ کېدو نو هغه اوس نشتی. دا جمعه بازار د ګرمۍ موسم کې هم لګي، خو د یخنۍ موسم کې د بازار کې ډیره ګڼه وي، ځکه چې هغه خلک چې بازار کې نوی سامان نشي اخیستی نو هغوی د بازار کې ځان او بال بچ له دا زوړ سامان اخلي چې د یخنۍ موسم کې پکې هغوی ځان او بال بچ ګرم وساتي. د بازار ته خپل بچو له خریدارۍ کولو لپاره راغلی سلمان خان وایي او په دې مین بازار کې چې کوم سامان میلاویږي د جمعې په ورځ کوم دا بازار چې لګي، په دې کې هر قسم څیزونه میلاویږي، هغه که کپړې که نور څه ژوند سره ریلیټډ ساماني. نو یو خو خبره ده چې په ډېر ښه قیمت میلاویږي او زه خو په خپله راووتم، ما یې ماشومان له به کیسه وګورم. د منګورې ښار نه د بهر د نورو کلو نه هم خلک د بازار ته د خریدارۍ دپاره راځي. د کابل تحصیل د سرسنۍ کلي نه راغلی اجمل خان وایي جمعه بازار کې قیمت هم ښیي او دکانونو کې ګران او دلته کې هر څه ارزانه هم میلاویږي، د مرضۍ دی میلاویږي، په خپله به ګرځ هر څه ځان راغونډوه، کم دی خوښېږي او ریټ هم ښه کوي. د هرې جمعې په ورځ سهار وختي د بازار د دې زړو شیانو نه ډک شي او ماښام چې کله تیاره لګېدل شروع شي نو ټول خلک خپل سامان راټول کړي او روان شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.